د مهمو خبرونو سرټکي د افغان حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه د ازبکستان د امنیت شورا د سرمنشي د مرستیال څرګندونې، د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې د بیرته راستنېدونکو کډوالو لپاره د نوي ښارګوټي جوړېدل، کابل کې د عامې روغتیا وزارت له لوري په نشه یي توکو د روږدو 200 کسانو درملنه، او په غزه کې په وګو فلسطینیانو د شوي برید په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د څېړنې غوښتنه. درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. نن سه شنبه د غبرګولي 14مه، اوس هم بشپړ خبرونه. د ازبکستان د امنیت شورا د سرمنشي مرستیال عبدالعزیز کامیلوف ویلي چې هیواد به یې په مناسب وخت کې د افغانستان سرپرست حکومت په رسمیت وپیژني. کامیلوف ټینګار کړی چې د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندلو یا نه پیژندلو موضوع د دواړو هیوادونو ترمنځ همکارۍ پورې اړه نه لري، بلکې ازبکستان به دغه اقدام نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو سره په همغږۍ وکړي. دغه ازبکستاني چارواکي په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې پر تحریمونو نیوکه کړې او له افغانستانه یې د نړیوال ملاتړ غوښتنه کړې ده. کامیلوف زیاته کړې افغانان اوس د فشار پر ځای ملاتړ ته اړتیا لري. د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې پر 15,000 جریبه ځمکه کې د بیرته راستنېدونکو لپاره نوی ښارګوټی جوړیږي. د یاد ښارګوټي پرانیستي مراسمو کې د ریاست الوزرا اداري مرستیال د ګاونډیو له لوري په جبر د کډوالو ایستل د ټولو اصولو خلاف بللي. حنفي زیاته کړې د راستانه شویو هیوادوالو ټول خدمتونه په ښه توګه ترسره کیږي چې په خبره یې مستحقو راستنو شویو ته یوه نومره ځمکه ورکول کیږي. د عامې روغتیا وزارت له لوري کابل کې په نشه یي توکو 200 روږدي کسان تر درملنې وروسته نن خپلو کورنیو ته وسپارل شول. د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو مرستیال عبدالولي حقاني د روږدو ناروغانو د درملنې په موخه په ځانګړي پروګرام کې زیاته کړې چې دا یوازې یوه طبي لاسته راوړنه نه ده، بلکې له دیني اړخه هم یو مهم مسؤلیت دی. هغه ټینګار کړی چې بېوزلو ته خدمت وړاندې کول د سرپرست حکومت له بنسټیزو دندو څخه دي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال له کورنیو غوښتي چې له اعتیاده خلاصو شویو کسانو سره د یو سالم انسان په توګه چلند وکړي. د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله غا له لوري د 6 ښوونځیو لپاره رغول شوې ودانۍ پرانیستل شوې. د لوګر پوهنې ریاست مسؤلین وایي د جاپان هیواد په مالي ملاتړ په یادو ښوونځیو 5 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی. ویل کېږي دغه ښوونځي د پوهنې وزارت تر څارنې لاندې د ټولو درسي امکاناتو په درلودلو سره د یو کال په موده کې رغول شوي دي. د کور او ښار جوړولو وزارت چارواکي وایي کابل ښار کې د ترافیکي ګڼې ګوڼې کمولو او د دولت عوایدو زیاتولو په موخه د کابل ژوبڼ له اوسني ځایه بل مناسب او آزاد ځای ته لیږدول کېږي. د کور او ښار جوړولو د کرنې، مالیې، عدلیې او کورنیو چارو وزارتونو او د چاپیریال ساتنې ادارې او کابل ښاروالۍ استازو له اوسني موقعیت څخه د ژوبڼ لیږدولو لپاره ځانګړې غونډه کړې. دغه غونډه کې د کور او ښار جوړولو وزارت سرپرست حمدالله نعماني ویلي کابل ښار کې د ترافیکي ګڼې ګوڼې کمولو لپاره اړینه ده چې ژوبڼ یوې بلې پراخې او مناسبې سیمې ته ولېږدول شي. د تاجکستان د اوبه او انرژۍ وزارت ویلي چې د پاکستان او تاجکستان ترمنځ د کاسا زر پروژې چارې به د راتلونکي 2026 کال تر ډسمبر میاشتې پورې بشپړې شي. د تاجکستان د اوبه او انرژۍ وزارت مرستیال جمشید شویمزاده ویلي چې د کاسا زر پروژه به د 2026 کال تر ډسمبر میاشتې بشپړه او له هغه وروسته به پاکستان ته د 1000 میګاواټه برېښنا لیږد پیل شي. د هغه په وینا د 2026 کال تر پایه به د چارو له بشپړېدو وروسته یاده پروژه په رسمي توګه ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د افغانستان برېښنا شرکت رئیس ډاکټر عبدالباري عمر وایي چې افغانستان د بادي برېښنا تولید لوړ ظرفیت لري او له دې لارې کولی شي چې لسګونه زره میګاواټه برېښنا تولید کړي. عمر د برېښنا شرکت له لوري په خپر شوي ویډیو کلیپ کې
ویلي د هلمند له لویدیځه هرات کې د ایران تر پولې پورې دوامداره بادونو د بادي برېښنا تولید ته ښه زمینه برابره کړې ده. د لغمان ولایتي مسؤلینو د دغه ولایت له مرکزي زندانه د یو نوي بندیانو د خوشي کولو خبر ورکړی دی. د لغمان د والي بیان عبدالمالک نیازي ویلي چې د 4 میرمنو او 15 ماشومانو په ګډون یو 90 تنه بندیان خوشي او د 53 تنو نورو د بند موده کمه شوه. د لغمان والي شیر احمد حقانی آزادو شویو بندیانو ته په خطاب کې ویلي زندان د اصلاح ځای دی او باید له دې وروسته له جرمونو لاس واخلي. د جوزجان ولایتي مسؤلین د دغه ولایت د خانقاه ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یوې ترافیکي پیښې له امله 4 تنه مړه شوي او 2 نور ټپیان دي. په مړو شویو کسانو کې د 2 ښځې، یو ماشوم او یو نارینه شامل دی. د جوزجان بلخ لوی لارې امنیتي مسؤلین وایي پیښه نن هغه مهال شوې چې د 2 موټرو ټکر وکړ او سراچه موټر له سړک څخه واوښت. د عزیزي ګروپ رئیس میرویس عزیزي قزاقستان ته د سفر په ترڅ کې اعلان کړی چې د دغه هیواد په ودانیز سکتور کې 3 میلیارده ډالر پانګونه کوي. عزیزي پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دغه سفر کې د قزاقستان له مهمو دولتي چارواکو سره جلا جلا لیدنې ترسره کړې چې د اقتصادي همکاریو او پانګونې پر فرصتونو یې تمرکز درلود. د پکتیکا په وړممی ولسوالۍ کې په لومړي ځل یوه خصوصي مخابراتي شرکت یو انتن نصب او مخابراتي خدمتونه پیل شول. د پکتیکا ولایت مقام په خبرپاڼه کې راغلی چې وړممی ولسوالۍ کې مخابراتي خدمات څو ورځې وړاندې پکتیکا ته د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د سرپرست وزیر نجیب الله حقانی له سفر او د ولس د ستونزو له اورېدو وروسته پیلېږي. د سرحدي پولیسو لوی ریاست وایي چې د سپین بولدک دروازه به د اختر په لومړۍ او دویمه ورځ د مسافرو پر مخ تړلې وي او د اختر په 3مه او 4مه ورځ به له 12 تر 3 بجو د تګ راتګ لپاره پرانیستې وي. د یاد ریاست ویاند ویلي چې بار وړونکي موټر بیا د اختر له لومړۍ تر 4مې ورځې پورې له دې دروازې تګ راتګ نشي کولی. د یو بل خبر له مخې هلمند کې پر ډیورنډ فرضي کرښه پرته د بهرامچې دروازه له یوې اونۍ ځنډ وروسته نن د خلکو د تګ راتګ پر مخ پرانیستل شوه. د پنجشیر ځانګړې لوا خبر ورکړی چې د پنجشیر بدخشان له 210 کیلومتره سړک څخه 140 کیلومتره د هوارولو او جغل اچولو کارونه بشپړ شوي دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې چې دغه 210 کیلومتره اوږد او 12 متره سورور سړک د پنجشیر له لارې بدخشان ولایت له پلازمینې کابل سره نښلوي. د پکتیکا په یحیی خیل ولسوالۍ کې د 220,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د کچالو ساتلو د 20 سړو خونو د جوړولو چارې پیل شوې. د پکتیکا ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست ویلي چې دغه سړې خونې د یوې همکاري مؤسسې په همکارۍ جوړیږي چې چارې به د 3 میاشتو په موده کې بشپړې شي. د تخار ولایتي مسؤلینو د یاد ولایت د رستاق ولسوالۍ په قزل قلعه کلي کې د 113,000 ډالرو په لګښت د اوبو رسولو د یوې شبکې د چارو د پیل کېدو خبر ورکړی دی. د تخار د والي بیان محمد عارف ویلي چې دغه شبکه د نړیوال بانک په مالي ملاتړ د 113,000 امریکایي ډالرو په لګښت په سولري سیستم جوړیږي چې چارې به په 5 میاشتو کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د نورستان په برګمټول ولسوالۍ کې د 30 میلیونه افغانیو په لګښت د 2 پروژو چارې پیل شوې. د نورستان مرستیال والي فیصل مختار ویلي چې د نورستان ولایت په برګمټول ولسوالۍ کې د برګمټال عمومي پل او د 22 کیلومتره په اوږدوالي د سړک جوړولو پروژې چارې پیل شوې. نوموړي زیاته کړې دغه پروژې د کلیو بیا رغونې او پراختیا او ټولګټو ریاستونو تر چتر لاندې د 30 میلیونه افغانیو په لګښت پلي کیږي چې د 13 میاشتو په موده کې به یې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي. له هېواده بهر دا چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش غزه کې د وږو فلسطینیانو د شوي برید په اړه د څېړنې غوښتنه کړې. ګوتریش بېګا شپه دغه خبرې پر خپله ایکس پاڼه وروسته له هغې وکړې چې د یکشنبې په ورځ د غزې جنوب کې د مرستو د ویش مرکز ته تر 13 په فلسطینیانو برید وشه. ګوتریش غزه کې روانې لوږې ته په اشارې سره وایي حیرانوونکې ده چې فلسطیني وګړي د مرستو ترلاسه کېدو په خاطر ژوند په خطر کې اچوي. او وروستی خبر هم دا چې د اسرائیلو پوځ وروسته له هغې د خپلو سرتیرو د وژنې خبر تایید کړ چې حماس ډلې وویل غزه کې یې اسرائیلي سرتیري په نښه کړي دي.
د غزې په بېلابېلو سیمو کې د اسرائیلو پراخ عملیات روان دي او هره ورځ له حماس سره له نښتو سربیره ګڼ شمېر ملکیان هم خپل ژوند له لاسه ورکوي. تازه اسرائیلو په غزه کې د مرستو ویش یوه مرکز ته نږدې په راټولو شویو خلکو یو ځل بیا ډزې کړې، خو تر اوسه د غوښتې مرګ ژوبلې په تړاو څه نه دي ویل شوي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. وروستي خبرونه مو همدومره وو.